درنو لیدونکو السلام علیکم. تازه او د خواشینۍ خبر. کندهار کې د اهل تشیع جومات کې چاودنې لسګونه کسان وژلي. د کندهار ښار د لومړۍ ناحیې اړوند د افغان اهل تشیع په جومات یعنی امام بارګاه کې د جمعې لمانځه پر مهال چاودنه شوې ده. چارواکي وایي په دغه چاودنه کې څه باندې 30 تنه وژل شوي دي. دغه چاودنه نن جمعه اکتوبر 15 یعنې د تلې 23 په کندهار ښار کې د اهل تشیع په مرکزي جومات کې چې کلک امنیت یې نیول کېږي شوې ده. طالبان وایي چې په دغه برید کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي خو دقیق ارقام نه ښیي. د کندهار میرویس روغتون کې مسؤلینو امریکا غږ ته ویلي دي چې تر دا مهاله دغه روغتون ته شاوخوا 32 مړي او شاوخوا 70 ټپیان انتقال شوي دي. دوی وایي چې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. وایي د 4 کسانو مړي تر دیوالونو لاندې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا برید غندلی دی او ویلي دي چې برید تکفیري ډلو کړی دی او دا د داعشي فتنه ګرو هڅې دي. نوموړي ویلي دي چې د طالبانو حکومت به د دا ډول بریدونو مخه نیسي او عاملین به یې نیسي. عیني شاهدان وایي چې د بریدګر 4 تنه وو چې لومړی یې د جومات په ساتونکو ډزې کړي او بیا جومات ته داخل شوي برید او ځانمرګه یې کړی دی. تر دې دمه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې د تېرې جمعې په ورځ د تلې پر 14مه د افغانستان په شمال ختیځ کندوز ولایت کې هم د افغان اهل تشیع افغانانو په جومات کې د جمعې لمانځه پر مهال د ځانمرګي برید له امله 6 تنه ووژل شول او 103 نور ټپیان شول. تر دا مهاله په کندهار کې د نننۍ چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی خو د کندوز د ځانمرګي برید کولو ادعا د داعش خراسان څانګې کړې وه. دوستانو خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو خبرونو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.